خوږو ملګرو ښه راغلاست. تاسو ته مونږ هرکلی وایو نو ستاسو ملتیا زموږ لپاره ضروري ده. نو که چیرته تاسو زموږ یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړئ نو همدغه ویډیو لاندې که کمپیوټر کې دغه ویډیو ګورئ نو دغه د سبسکرایب باندې تاسو کلیک وکړئ، هغې وروسته بیا د بیل نشان کېږئ. او که چیرته تاسو همدغه ویډیو په موبایل کې ګورئ نو په سره رنګ کې د ویډیو لاندې سبسکرایب لیکل شوي دي، په همدې باندې تاسو کلیک وکړئ او زموږ یوټیوب چینل سره یو ځای شئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې تاسو ټول مینوال به راته ښه وئ، جوړ وئ او زندګي او ورځ شپې مو په خیر او خوشحالۍ سره تېرېږي. نو خوږو او نازنینو ملګرو، نن زه تاسو ته په دې ویډیو کې درښایم چې څنګه کولی شو موږ له یوتلویزون څخه موبایل کې دننه هغه کوم کریکټ یا هم بل څه وي هغه پر فیسبوک باندې لایف خپاره کړو. مطلب اوس اسیا کپ سیالۍ دي، نو موږ غواړو چې دغه پر خپل فیسبوک باندې خپرې کړو یا په خپله آی ډي باندې خپرې کړو. نو څنګه کولی شو دغه موږ له موبایل څخه لایف کړو پر فیسبوک باندې. نو دغه طریقه زه تاسو ته درښایم. نو په دغه ویډیو کې درښایم یوازې د موبایل طریقه چې څنګه کولی شو له موبایل څخه موږ لایف کریکټ لوبه پر فیسبوک باندې خپره کړو. او بله طریقه هم په د هغې موبایل کې مثلا زموږ سره یو ویډیو ده پر موبایل باندې مو وکړه، کله چې موږ لایف ویډیو کوو د هغې کوالټي ډېره خرابه وي، نو موږ لومړی سر کې یوه ویډیو کوو همدا شان په کمره باندې. نو کله چې دغه ویډیو موږ سره په ګیلري کې سیو شوله او موږ سره هلته ذخیره شوله، نو موږ بیا دوباره دغه غواړو چې لایف یې کړو پر فیسبوک باندې. نو دغه څنګه ډول کیږي او څه ډول کیږي؟ کریکټ مثلا لایف لوبه روانه ده، هغه موږ غواړو پر فیسبوک باندې لایف کو. او بله زموږ سره ګیلري یا ممری کارډ یا هم دا شان موبایل سټوریج کې یو لوبه ده، غواړو پر فیسبوک کې لایف خپره کړو، هغه څه ډول کیږي له موبایل څخه. نو دا ځل دا ویډیو کې زه د موبایل طریقې درښایم چې څنګه کولی شو دغه طریقې موبایل کې عملي کړو. او راتلونکي ویډیو کې بیا زه درته ښایم چې کمپیوټر څخه مثلا موږ سره یو کمپیوټر دی، هغې څخه پر فیسبوک باندې موږ یو لایف میچ خپروو یا همداشان داخلي یوه ویډیو د هغه لایف خپروو، ایچ ډي خپروو او همداشان ایچ ډي خپروو، کمزوري لیول کې خپروو. نو هغه هم بیا درته ښایم. خو دا ځل دا ویډیو کې درښایم څنګه کولی شو له موبایل څخه کرکټ لوبه پر فیسبوک باندې لایف خپره کړو. نو تاسو به راشئ لومړی پلی سټور ته. کله چې پلی سټور ته راغلی نو دغلته به ولیکئ ډیو ریکارډر. ګورئ ډیو ریکارډر مو چې کله ولیکل دغه لومړی سافټویر دی، دغه به تاسو ډاونلوډ کړئ. ما ډاونلوډ کړی او انسټال کړی دی، اوس زه د کنیکشن طریقه درته ښایم. نو تاسو به راشئ دغه سافټویر ته خلاص به یې کئ. کله مو چې خلاص کړ دلته ګورئ لایو باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړ دلته یو څو نورې سوشل میډیا هم درته راځي، په هغې کې هم کولی شئ تاسو هغه کومه ویډیو چې ده لایف یې کړئ. دلته ګورئ دلته مولټي سټریمینګ لیکلی دی، دغه بیا په دریسو کې تاسو کولی شئ چې یو ځل یا په یو وار لایف وکړئ. خو زه غواړم پر فیسبوک یې لایف کړم، نو زه فیسبوک باندې کلیک کوم. انتظار باسم کله چې زموږ فیسبوک سره دغه کوم سافټویر چې دی وصل شي. دلته کنټینیو باندې کلیک کوو. کله مو چې کلیک وکړ بیا هم انتظار وباسو چې داخل شي. که چېرته دلته تاسو دغه آپشن چې و بل مثلا فرینډ و آن نمی و یا نور څه و، نو دا به تاسو پبلیک کړئ. پبلیک وروسته به بیا تاسو اوکې. کله مو چې اوکې کلیک کړ بیا هم دوباره اوکې. نو دغه سافټویر چې دی زما له فیسبوک سره چې دی هغه وصل شو. نو د موبایل سایلنټ کړم. نو دغه زما سره فیسبوک سره وصل شو. نو دلته زه مثلا افغانستان لوبه لایف کوم، نو لیکم افغانستان لوبه یا نور هر څه چې تاسو لیکئ هغه لیکلی شئ. او دغه دلته سیټینګ باندې تاسو کولی شئ مثلا اوس ریزولوشن چې دی فول ایچ ډي دی. مثلا زموږ نیټ کمزوری دی، موږ یې باید لږ کمزوري باندې اپلوډ کړو. مثلا زه غواړم پر 240 باندې. نو کله چې راغلی اوس به دلته تاسو سټارټ ووهئ.
کله مو چې دلته سرلیک ورکړم مثلا چې هر چا لوبه وي یا کوم بل څه وي نو هغې وروسته به تاسو په سټارټ باندې کلیک وکړئ. سټارټ باندې مو چې کله کلیک وکړ نو تاسو به انتظار وباسئ چې کله دغه له فیسبوک سره وصل شي. نو دغه له فیسبوک سره وصل شو او تاسو دغه همدغه ویډیو باندې دلته تصویر درته راځي کلیک وکړئ دغه ویډیو ودروئ. کله مو چې ودروله نو تاسو تر هغې راشئ دلته تلویزیون پیدا کړئ. کله مو چې تلویزیون پیدا کړ اوس انتظار وباسئ. ګورئ تلویزیون آپشن خلاص شو لایو نیټ ډاټ ټي وي. دغه کې تاسو سپورټ باندې انتخاب وکړئ یا کلیک وکړئ او دلته سټار سپورټ ورته پلی کړئ. مثلا سټار سپورټ باندې دغه لوبې خپریږي نو دلته که اعلان درته راغی هغه ختم کړئ دلته میکس پلیر ورته انتخاب کړئ. نو اوس تاسو انتظار وباسئ چې کله دغه تلویزیون چالان شو نو هلته سټریم هم چالان کړئ. تر هغې سټریم مه چلنوئ ښه. دغه د تلویزیون چالان شو. اوس راشئ په همدغه ځای کې تاسو ته به ښکاري زما تصویر ښکاري تاسو تصویر بیا ډېر راځي هغې باندې کلیک وکړئ سټریم چالان کړئ. اوس دغه کوم تلویزیون چې په سکرین باندې تاسو ګورئ دغه پر فیسبوک باندې هم خپریږي. نو دغه طریقه وه. اوس ګورئ زه فیسبوک ته ځم تاسو ته یې ښایم چې دغه ده لایف شوې ده. پر صفحه ریفریش شوې نه ده. ګورئ دغه ده لایو شوې ده ښه. ګورئ نو زه سټریم بندوم. نو په دې طریقه سره تاسو کولی شئ هر کرکټ لوبه چې تلویزیون څخه خپریږي هغې کولی شئ تاسو پر فیسبوک باندې لایف کړئ. او که چېرته له افغاني تلویزیونو څخه غواړئ چې دغه لوبه خپره کړئ یا یې لایف کړئ نو بیا ګلاوس په نامه یې سافټویر دی. په دغه کې ټول افغاني تلویزیونونه موجود دي. هغې کولی شئ له هغې هم دغه تلویزیونونه تاسو پر فیسبوک باندې لایف خپره کړئ او لیدونکي یې وګوري. نو دغه بل سافټویر چې کوم دی چې ما درته وښودو لایو نیټ ټي وي دغه کې بیا د نړۍ هر تلویزیون موجود دی. دغه بیا ډېر غني سافټویر دی. دغه تاسو ډاونلوډ کړئ. هر تلویزیون پکې موجود دی. د هر تلویزیون څخه تاسو کولی شئ پر فیسبوک باندې لایف یو څه ورنه خپاره کړئ. او پاتې شوه په موبایل کې دننه کوم ویډیو یا بل څه چې موجود وي کولی شئ هغه هم په همدغې طریقه تاسو له فیسبوک څخه لایف خپاره کړئ. مطلب هغه ویډیو تاسو پلی کړئ او لایف سټریم چالان کړئ نو کولی شئ پر فیسبوک باندې په لایف ډول خپاره شي. او انشاءالله په راتلونکي طریقه کې زه تاسو ته درښایم چې څنګه کولی شو موږ له کمپیوټر څخه یو لوبه لایف خپاره کړو. نو که چېرته مو ویډیو خوښه شوې وي نو ضرور لایک ورکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په سکرین باندې درته ویډیو راځي په هغې کې کومه ویډیو خوښه شوه په هغې باندې کلیک وکړئ درته پلی به شي هغې څخه معلومات اخیستلی شئ. تر بیا د الله په امان.